اوس په دې پرانا کې تاسو په خپل معاشره کې وګورئ هر هغه کار هر هغه وینا هر هغه کردار هر هغه گفتار چې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د احادیثو پرانا کې دی عقیده او دی نظریه ته هغه نقصان رسي دا په شریعت کې حرام دي څه شي دي حرام دي کم قول کم فعل کم کردار کم گفتار کم د دنیا معاملہ کم نظریه کم عقیده خلاصه دا چې د دنیا هر هغه کار چې هغه سره د یو مسلمان د بل مسلمان د زړه نه قدر اوزي هغه سره یو مسلمان بل مسلمان ته سپک او پوچ انداز پزل کې راځي هغه سره یو مسلمان بل مسلمان کنزي هغه سره د مسلمان د زړه نه د بل مسلمان په باره کې دا جذبه اوزي چې د زه خیر ورسوم او د شر نه دی بچ کما دته زه نقصان او نه رسوم دا ټول کارونه په اسلام کې حرام دي سدجی اگر چې فی نفسه با یو کار جایز وي خو چې کله هغه ذریعہ د دې کارونو جوړیږي نو هغه جایز کار بیا ناجایز دی لہذا د دې احادیث او ضرورولې په تناظر کې د نن د دې موضوع په تناظر کې هغه لوبه د کرکټ باندې دوه خبرې کومه په خبره پیشي د کرکټ کوم لوبه شراغلی دا دنیا ته نو خپل شرایط سره اسلام د هر هغه لوبې اجازت ورکړي ځینې دانشوران او ځینې لیبرل او آزاد خیال مولیان کله په مونږ ګوتو چتې بیا یاره دا شدت پسند دي دا تنگ نظر دي نه مونږ الحمدلله د اسلام د اصول مطابق خبره کو اسلام چې څه جایز ویلي دي جایز ورته وایو څه ناجایز ویلي دي ناجایز ورته وایو کله یو کار جایز په مخصوص حالاتو کې د ځینو خارجي امور د وجه نه ناجایز ته بیا ناجایز وایو اسلام کې هر هغه لوبه چې ستا دین ته فایده رسي یا دنیا ته فایده رسي ستا بدن ته فایده رسي او شرعي محظورات پکې نه دا جایز ده خبره پوه شوي هر هغه لوبه چې هغه ستا بدن ته فایده رسي ستا ذهن ته فایده رسي ستا دینی دنیوي هغې پورې سو مفاد او فایده متعلقه ده د دې لوبې شریعت اجازت ورکوي کومه لوبه چې داسې نه وي لکه مفتی شفیع رحمه الله په دې باندې جواهر الفقه کې د هغې مستقل رساله ده لکه مړزان جنګول چرګان جنګول کونترې ساتل او دا شانتي پتنګان الوزول دا داسې لوبه ده چې دې کې نه دنیوي فایده شته نه اخروي فایده شته لہذا دا ناروا دي څه شی دی جی ناروا کرکټ کې منډې تړلې دي لہذا کم کسان چې منډې تړلې وي نو جسمانی ورزش فایده پکې شته احتمال د هغې د وجې نه چې دا بدن باندې کپړه برابروي پین شټ نه وي زنګونان نه ښکاري د مونځ او د اودس ټیم نه خرابېږي نو جایز ده څه شی ده جایز ده او که دغه ټول پکې د دې خیال پکې نه ساتلی کي اسم ناجایز ده خو بیا اوسنۍ کومه کرکټ لوبه چې ده نو که دې کې جمع سره مونځ هم څوک کوي لباس هم سم دی ټول شرایط پکې پوره دي د یو بل امر د وجه ناجایز او حرام دی د هغې وجه دا ده او بله وجه دا ده چې دې نه قوم پرستي پیدا شوه څه پیدا شوه قوم پرستی لسانیت پرستی وطن پرستی ته نه پیدا شوه ما چې بله شپه کوم حال لیدلی قسم بالله د چا په زړه کې چې ایمانی د اسلام دردي د قرآن دردي دی په دې باندې ضرور دردیږي دومره سخت تکلیف راته را رسېدی چې زه د دې امت نه بالکل مایوسه شم مایوسه ما د دې امت نه به مونږه د اسلامي خلافت هغه تمنا او آرزو ساتو دې نه مونږ د قرآن د حفاظت آرزو ساتو دې نه مونږ د امت مسلمه د شملې د اوچتېدو هغه تمنا او آرزو امیدونه ساتو زما خو امیدونه د خاورو سره خاوره شل دا نه یو لوی دې ته ایشو جوړول دا دومره یو لوی خبره جوړول چې بیا ملک په ملک باندې یو بل ته کنځلې کول یو بل په کرسو باندې شتل مړه هغه کافران به تاسو پورې خاندي بې شرمو بې ضمیرو بې وجدانه قومه زه یم الفاظ ما سره شته دي د مذمت دپاره محترمو دا څه کیسه جوړه شوې ده بیا ظلم در ظلم او سخته ګیله مې د چا نه شوه چې د ځینو غټو مدارسو د طالبانو ویډیوګانې ما ته خلکو راځڼ کې د غم ابیا خو ځیمه که نه نو چې داسې کار وشي ما ته خلک دا شی راځڼ کې نو د غټې چې نومونه یې خولې نو د کرکټ د غټې په دوران کې هغه طالبان مدرسه کې چغې وي پاکستان زردآباد او دا بل ملک مردآباد و طالبانو و د خدای بندگانو و ذلیلانو بیا وایي مونږ ته ذلیل وي نو ذلیل نه بل لفظ ما سره شته بې عزتي پې وکړمه ته خدای بنده ته خو هغه انسان یې تا ته د امت سترګې دي ته خو د امت سالار یې ته خو به د امت هغه ګډ وډ خلک په لاره راولي
ته به د مفسدینو اصلاح کې نو ته چې خپله ستا زړه د وطن پرستۍ د بت نه ډک دی ستا زړه د لسان پرستۍ او د قومیت پرستۍ د بت نه ډک دی دا شرک ستا په رګ رګ کې ننوتی تا نه به زه څه ومیږم ته به د بل مسلمان اصلاح وکړي ته چې راځې نو دغه رنګ دا ګډوډ رهنماګان به درنه جوړې شي امت کې انتشار پیدا کوي امت بیړه نور هم غر کوي قرآن د نظام په لاره کې رکاوټ جوړېږي داسې طالبان نه بیا داسې ملیان جوړ شي الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي نو دې طالبان ته هم د خدای بندګانو دا جواز او عدم جواز مونږ هم پېژنو د امت په حال باندې رحم وکړئ دا حال د دې دا وخت او دا زمانه او تقاضا د دې متحمله ده قرآن مظلوم دی زرګونه مسلمان درونه خویندې د کافرانو په جیلونو کې دي قرآني نظام نشته بې ضمیر او بې وجدان او ته لوبې کې او لوبې هم بیا ته خو یې کوې نه که نه چې ستا جسماني ورزش ورسره وشي بخاري دې پرېښو ترمیزي دې پرېښو هدایه دې پرېښوه د قرآن دین دې پرېښو صرف سکرین ته ناست دی نو ستا خو پکې د ذهن فایده هم نه کېږي ذهن کې نور هم خلجان او کینه او کرکه پیدا شي نور هم تباه او برباد شي نو تا دپاره خو د جواز هېڅ صورت نشته لہذا ټول علماء زما دا درخواست اوري هر خبره په تعصب او په جماعت پرستۍ نه بنا کوي زه د هر څه نه ماورا یم که د افغانستان علما دي ځینې خلک به مونږ ته بیا وایي چې د افغانستان یا ساتي ګوره یو خبره درته کومه د افغانستان ټیم ګوره د امارت لاندې نه دی چې کوم دا بهر جنګي هغې خو هم تاسو ته کتلي دي د هغه زوړ هغه د کفري جنډې راوړی کفري نظام جنډې راوړې ده هغې اوسه پورې امارت تسلیم کړی هم نه دی یاد ساتئ خو امارت ځینې کارونه جنډې کارونه جنډه هغې ډېره په کلاره ختمه کولې چې د جنډې د وجې نه ډېر خلک افغانان مرتد شو چې دا کلمې جنډې ولې راوړه او دا بل یې ولې لرې کا دا ملي بیرغ دی نو مرتد شو دې وجې نه هغې سره دا خطره ده چې دا نیم افغان دا 20 کاله چې روزلی شوی دی د قرضې او د اشرف غني او د کفري نظام لاندې دا مرتد نشي ځکه یکدم نه بندوي هغې کې دا حکمت دی نور انشاءالله د طالبان نه مې دا امید دی خو زه برسرې عام برسرې ممبر ویم چې کوم ناجایز کار امیرالمؤمنین هم دا یو څه لفظوي کې زه د هغې هم خلاف یم امارت څه ته ویو هر هغه کار مونږ منو چې د شریعت موافق دی چا دغه پاکستان افغانستان امارت نشته هر هغه کار مونږ خپل هم کوو او تایید به هم کوو چې د شریعت موافقي چې د شریعت نه خلاف کار زه کوم که زما پلار کوي که زما استاد کوي که زما پیر کوي که زما امیر المؤمنین کوي الله دې ګووسي مخلوق دې هم ګووسي دنیا کې هم ته بیزار او آخرت کې هم ترې نه داسې ټولې که نه وي تاسو وایه موږ ناجایز کار ته چا هم تایید نشو کولی نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي کرکټ نه توبه وباسئ مسلمانان دې نه منې کوي او د دې په ځای باندې د دین فکر وکړئ د قرآني نظام فکر وکړئ د مسلمانان مظلوم حال باندې ورحمېږئ الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته د عمل کول توفیق نصیب کړي